اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جواد دی او دا د یوټیوب ارننګ کورس 5 نمبر ویډیو ده. په دې ویډیو کې به تاسو ته دوه خبرې کوم چې آیا تاسو به خپل چینل په کومه ژبه کې چالو کوئ، ستاسو لپاره به کومه ژبه مطلب ډېره بهتري چې پای کې تاسو لکه اردو شو، انګلیش شو یا پښتو شو. درې وانه ژبې دي. درې وانه ځکه یادوم چې پښتون له درې ژبې ورځي کو بهر حال نور کومې ژبې دي، عربي شو، فارسی شو، دغه شانته کې نور ژبې هم دي، خو لکه مینده ته ځکه مې یادوم چې په کوم درې وانو باندې پښتانه پوهېږي، ځکه چې دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره دی. صحیح ده جی. نو پښتو ژبه ضروري ده، انګلیش ضروري دی یا اردو ضروري ده چې کوم به زموږ دپاره بهتري څه شي. یو دا خبره شوه. دویمه خبره دا چې یاره چینل جوړوم خو د څه باره کې جوړ کړم، چینل جوړوم خو د څه باره کې جوړ کړم، لکه زه به پرې د څه ویډیوګانې ورکوم. دا دوه خبرې به کوو. که د دې نه مخکې تاسو زموږ پښتون سپورټ چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه سره سبسکرایب کړئ، او که تاسو نوي یې او تاسو زما نورې ویډیوګانې کتلې، څلورم او درېم او دویم او په لومبۍ ویډیو کې ما ټول ډیټیل ورکړه چې یوټیوب ارننګ څنګه ورکړي، څنګه به تا ته راځي، په دې باندې څنګه ویډیوګانې ټول طریقه کار مې ته ویلي. د هغې نه په دویمه ویډیو کې ما جیمیل اکاونټ کریټ کړی، چینل مې کریټ کړی. په درېم او څلورمه کې چې دی ما د یوټیوب سیټینګ او دغه کړي بار خال دا 5 نمبر ویډیو ده، په دې کې به نور ډیټیل سره ځو. صحیح شو. ما یوټیوب کولو کړی دی. په یوټیوب کې د ګوټ ته چې تاسو ته ښکاري یو ټرینډینګ هغه څیز دی چې کوم مشهوري په دې 2-3 ورځو کې یا هفته کې چې ټول نه زیات ویوز پرې راځي نو هغه دلته کې ښکاري. صحیح شو جي. دا ستا سبسکرایبر دی چې څونه سبسکرایبر تا کومې چینل سبسکرایب کړي نو هغه راته راځي. صحیح شو جي. دا هوم دی زما چینل، دا د ما کریټ کړی چې کوم دی. خو زه اوس خبره کوم لکه مثلا چې ما د ایجوکیشن باره کې چالو کړو چې تاسو به څه باره کې خپل چینل چالو کوئ، نو تاسو ذهن کې دا راوله چې دا یو دکان، یو مارکیټ دی، په مارکیټ کې مختلف قسمه دکانونه دي. نو په یو دکان کې یو چیز دی کپړه ده، په بل دکان کې د ګارمنټس دی، پای کې سوټونه دي، ورپسې بل چې دی هغه د پیزارو دی. دغه شانته کې نو چې ستا زیات شوق څه ته کېږي چې کوم څیز ته خوښوې، نو زه به نن چې کوم ټاپیکونه تا ته ښیم چې په هغې کې ته په هر یو باندې کار کوې نو انشاءالله تعالی ستاسو چینل به کامیابیږي او زړه به در سره نه وښی. صحیح ده جي. دا یو بهترین طریقه ده او انشاءالله زما کوشش دا ده چې زموږ پښتانه چې دي هم په کور کې په سکون باندې او د مسافرونه چې دي خلاص شي، الله دې خلاص کړه، خدای دې په خیر خیرت خپل کورونو ته راولي. او د ټول زما مین کوشش دا دی چې څونه کشران دي زم چې دا کامیاب شي، دوی داسې محتاج نه شي. خاص کر د پښتنو دپاره زما دا چینل او دغه سوچ دی او انشاءالله تعالی او دغه شانته کې به کېږي. صحیح ده جي. نو زه دلته کې ما یو نوټ پیډ کولو کړی، په نوټ پیډ کې ما څه ټاپیکونه ورکړي 10، په دې 10 وانو تاسو کار کولی شي. لومبي د انفارمیشن، ورپسې دویم دی کرکټ او هاکي. صحیح شو جي. ورپسې فوټبال دی، فوټبال چې دی فوټبال ګول دی، ورپسې فوټبال دی، بیا پسې دی نیوز چینل دی یا سپورټ دی، بیا گیمنګ دی، فیشن دی، بیوټي ټپس دی، او ورپسې چې کوم دی 10 نمبر دی ویلاګینګ. صحیح شو. کیمرا. نو دا 10 ما ولې سلیکټ کړي ځکه چې دا نن سبا ډېر زیات په ټرینډینګ کې چلیږي، د ټول نه مشهور دي او ټول نه زیات تر کامیابي په دې باندې میلاویږي. صحیح شو جي. اوس په انفارمیشن کې چې دی په دې کې دننه دنیا هر څه نور هم دي، نو ته په دې کې چې دی د اسلام چې څونه انفارمیشن دی او داسې معلومات چې ته هغه شیر کې او نور خلکو ته یې رسوې، یو خو د ثواب کار شو. دویمه خبره دا ده چې یاره پښتو ژبه کې یا په اردو ژبه کې دواړو کې کولی، په انګلیش کې هم کولی شي. صحیح شو جي. نو په 3 ژبه کې کولی شي چې د انګلیش ژبه چې کومه ده دا هم درته لومړي کلیر کوم چې انګلیش ژبه د انټرنیشنل ده، د هغې کتونکي سیوا دي په ټوله دنیا کې. دویمه پسې د اردو کتونکي د انګلیش نه کم دي. صحیح شو. بیا پسې د پښتو، نو پښتو کتونکي صرف هغه پښتانه چې لکه یوټیوب ته راځي او یوټیوب ګوري صرف پښتانه دي، بهر حال هغوی چې دي پنجابي په اردو پښتو نه پوهېږي، انګریز په اردو نه پوهېږي. دغه شانته کې چې ستا پښتو باندې کم خلک پوهېږي، په اردو د سیوا پوهېږي، په انګلیش د ټول نه سیوا، ځکه چې انټرنیشنل ژبه ده. نو ته هغه ژبه سلیکټ کړه چې ټول نه سیوا خلک پرې پوهېږي، چې کومه تاله درځي هغه. صحیح شو. که انګلیش درځي په انګلیش سیوا، بیا په انګلیش نه درځي اردو، که اردو نه درځي یا پښتو ده. صحیح ده جي. ځکه چې دلته کې د پښتو ژبې حمایت موږ نه کوو، دلته کې چې صرف او صرف د مین خبره زما دلته کې دا ده چې تاسو کامیاب شئ، دلته کې زما د پښتنو خبره ده. صحیح ده جي. نو انفارمیشن چینل دی، تاسو څنګه تاسو ته ما وایي چې د قرآن شریف چې دی حدیث ته 10 احادیث راواخلې او ته د هغې باره کې چې دی فل ډیټیل سره او د کتاب نه
ته هغه ویډیو ریکارډ کې په خپل مایک باندې او مایک سیټ اپ څنګه کیږي دا به هم زه په راتلونکي ویډیوګانو کې ښیم چې صرف او څنګه به ویډیو ریکارډ کې بهر خاله خو صرف تا د دونه یم چې تاسو په دې کې اوس په انفارمیشن کې چې دی ته ټاپ 10 څیز دی نو ټاپ هغه لس څیزونه راواخله چې کوم ریکارډ جوړ شوی دی صحیح شو جي چې په کوم ریکارډ جوړ شوی لس ریکارډ راواله د کرکټ کې جوړ شوی دی لس ریکارډ مطلب په کیچونو باندې پورټ کېدو باندې په مطلب سلیپ کېدو درس خوړلو باندې یا بیټ ماتېده باندې دغه شانته کې په 2019 کې په 2018 کې دغه شانته کې ته هغه ریکارډ راچوت کا او بیا خلکو ته ووایه چې دا لکه بیا هغې سره تصویران بله ګول غواړي بیا د یو کرکټر دی د هغه د ژوند باره کې څونه ډیټیل دی ته ورکولی شي دغه شانته کې ته مختلف قسمه انفارمیشن ورکولی شي لکه زه ته یو ټي وي دلته کې یو چینل ښیم اسدعلي ټي وي صحیح شو جي نو اسدعلي ټي وي چې دی په دې کې ټول دی معلوماتي ویډیوګانې ورکوي د ټول نه 402 ویډیوګانې معلوماتي ویډیو صحیح شو جي نو دې کې د دې ویوز وګورئ د دغه وګورئ مختلف قسمه چې دی د ویډیوګانې ورکوي د څه باره کې د انفارمیشن ویډیوګانې دي صحیح شو جي هغه د موبایل باره کې شو د کمپیوټر باره کې شو هغه دغه شانته کې نور څیزونه شو نو لکه د مختلف قسمه څیزونه په دې کې غټه کیټګوري ته خپل سوچ په خپله باندې وکړئ ځکه چې سوچ په څه ناسته تاسو هم لګوئ کوم څه ملسه راتله نو ډسکس کوو بیا صحیح ده جي ورپسې کرکټ نو کرکټ ته په کرکټ کې ته مختلف قسمه پلیرانو باندې خبرې کولی شي صرف کرکټ ته کرکټ زیات تر چې کوم دی په ټریډنګ کې چلیږي د ټول نه زیات چې کوم دی کتونکي د دې کو ته په کرکټ کې چې کوم دی سیکس ریکارډ چې یاد کړي چې مطلب شپږ چکې چاوالی دي او یا چې کوم دی څلور چارې چاوالی دي دغه شانته کې کوم پلیران دي چې هغوی په کم ورونو کې 50 کړی ده په لږو بالونو چې دی او یا چا ډېر بالونه ویسټ کړي دي دغه شانته مختلف قسمه د کرکټ باره کې تاسو به سیوا معلوماتي نو دغه شانته کې د هغې یو څیز باندې ویډیو جوړول مطلب لس جوړی لس کرکټر دي یو یا دوه کرکټر دي یا 15 کرکټر دي څونه چې ته ریکارډ یو جوړی د یو څیز ریکارډ به ګورې هغه به څنګه معلومې دلته به چینل ته راشي د یوټیوب ته یوټیوب کې به دلته ورکړې چې دی ټاپ 5 کرکټ فعل پلیر څه شو جي نو دا رالل ته به اوس په دا ژبه په اردو کې دی نو ته په انګلیش کې کولی شي هم د دوی د خبرو ته د دوی تاریخ پر اخلي اب ریکارډ کې تصویران به پې لګوي د دوی ویډیوګانې دي څه ویډیوګانې دلته شته چې ته استعمالولی شي په یوټیوب کې بغیر کاپي رایټ نه بیا څنګه بچ کیږم هم درته ښایم دغه شانته کې ټاپدار رالل اوس دا څیز چې دی دا ته په یوټیوب کې هم په ګوګل کې هم سرچ کولی شي چې په ګوګل کې سرچ کې ویکیپیډیا کې یا د برخه دا به ته زه هم ښیم چې یو څیز به ټاپک به څنګه سلیکټ کړې سرچ کړې د هغې باره کې ډیټیل صحیح شو جي نو مختلف قسمه ډیټیل به روباسي د هغې باره کې نور د بل چا ویډیو به ګورې څونه دا ویډیوګانې دغسې به ګورې د هغې نه به ریکارډ روباسو چې زه ورکړم هندي یا اردو ورکړم زه هندي شو لکه په هندي ژبه کې یا په اردو کې دې باندې مختلف قسمه خبرې شي هغه خبرې به ته ذهن کې کښېنې او هغه به بیا راولي او هغه شانته به ته بیا په خپله وایي لکه اوس څه معلومات اوس په چې کله کرکټ میچ تاسو وکتو نو هغې زر معلومات ورکړي چې یاره پلانکې پلیر داسې وشو یا داسې وشو خپله ایډ یا هم ورسره هم شیر کولی شي صحیح شو جي نو کرکټ کې هم ډېر څیزونه راځي ورپسې خاکي د دغه شانې په خاکۍ کې هم مختلف قسمه څیزونه راځي چې یاره مسټیک پکې څنګه شوی دی یا چې کوم دی چا څونه ګول کړي دي دغه شانته کې فوټبال ګول شو په فوټبال باندې مځکه چې دی دا هم سپورټ کې راځي نو فوټبال کې چې دی په مختلف قسمه څیزونه دي په منځ کې چې څونه د دې اکټیویټي دونه پکې مطلب ګول شو فوټبال کې چې کوم دی فاول شو یا چې کوم دی یو کیک شو فری کیک شو ورپسې چې څونه ډیټیل دی ورکولی شي نو دغه شانته کې دې باره کې هم ته کولی شي چې کوم دی خوښي ژبه زبان ستا خوښ چې کوم کې بیا نیوز چینل ته دغه څنګه نیوز ګورې ته په ټرین نیوز د ټول نه زیوا مشهورېږي چې ته ودکتل په ټي وي باندې چې پلانکې کار داسې شوی دی اب ته راشي په خپله به چې کوم دی مایک پر راوالې او ریکارډینګ به چالو کړي او یا چې هغه نشي کولی د یوټیوب کې هم سرچ کا
ټرینډینګ ټاپک په څنګه سلیکټ کوي مطلب لکه نیوز کې چې دی ټرینډینګ کې څه چلیږي نو د هغې متعلق ته ویلی شي لکه څنګه چې ټرینډینګ دی په ټرینډینګ کې پاپولر چې دی لکه دا ډرامه شوه یا دا فلم شو د دې ریویو ته ورکول شي دې باره کې ته خبرې کولی شي نو دا نیوز دی ورپسې چې کوم دا سیزونه چلیږي د دې باره کې ته خلکو له مختلف قسمه خپل رای ورکول شي د خلکو سره خپل رای شیر کولی شي او په اردو ژبه کې یا په انګلیش ژبه کې یا پښتو ژبه کې استا خوښه ده صحیح شو جي سپورټ په سپورټ کې چې د مختلف قسمه دغه راځي دا کوم کرکټ شو یا د نور گیمونه شو په سپورټس کې چې راځي نو هغه ته شیر کول اوس ګیمینګ څه شی دی په ګیمینګ چې دی په دې کې مختلف قسمه څیزونه راځي لکه مطلب گیم پارکټ د ماشومانو دپاره گیم د جنکو دپاره گیم د هلکانو دپاره گیم چې څنګه ته گیم دلته کې ورکړی دلته کې تاسو ته ښیم سره په چې گیمینګ فار کټس صحیح شو جي د کټس دپاره هم راغی ورپسې چې کوم دی بوایز دپاره هم راغی نو دغه شان د مختلف قسمه گیمونو باندې ریویو ورکول چې دا گیم ښه دی یا دا گیم ښه دی یا خو دغه تاسو نشئ کولی ته وایي چېرې ګیمینګ مطلب زه په ګیمینګ باندې خپل پلیر یم لکه پبجي پلیر شو ورپسې چې دی کال اف ډیوټي شو دا گیمونه دي صحیح شو چې چینل د گیمونو څوک لایو راغلی څوک څه خو ټول نه پاپولر دا چلیږي صحیح شو جي هر یو څیز باره کې تاسو ویډیو جوړولی شئ خپل ذهن به لګوئ کوشش به کوئ چې تاسو ته کلیر هر یو څیز پته ولګي صحیح شو جي نو که تاسو ته د بیا هم ذهن ته نه چې کوم ټاپک او یا څه مسله درته تاسو وایه په هغې باندې خپل ریسرچ هم کوئ زه به دله ایډیا در کومه تاسو ته به اندازه کېږي نو هغې نه پس چې دی تاسو به ورو دې کې به ریسرچ کوئ پته به ته لګي او څونه چې مخکې ځو نو تاسو ته به نور هم کلیر کېږي خو بهرحال څه ناڅه اندازه په تاسو شوي اوس بیوټي فیشن اوس فیشن باره کې تاسو ویډیو جوړولی شئ چې نن سبا کم پیشن په کم ځای کې چلیږي په ټریډینګ کې دی نو پیشن څه چیز دوست پیشن باره کې تاسو ورکولی شئ فیشن ټاپ 10 نیو پیشن صحیح شو جي دا مې کاپي کړه دلته به زه ورکړم 10 څه 5 پې کړم 5 ډیزاینر فیشن ډیزاینر هم په دې کې راځي بهرحال نو دغه شان ته کې ته د مختلف قسمه اکټر چې کوم دی د هغه باره کې یا دغه شان ته کې نور داسې څیزونه ځکه چې نن سبا خلک سرچ کوي باره کې فیشن باره کې چې یو شاهرخ خان دی نو امیر خان دی نو پاکستاني یو هیرو دی نو دغه په باره کې دغه د کپړو په باره کې دغه ډیزاین په باره کې دغه په فیشن باره کې یا جینیر چې کوم یو اکټر د هغې په باره کې ټول معلومات په یو ویډیو د هغې دپاره جوړوم دا ټاپک داسې دی چې دا نه ختمېدونکی دی څنګه چې ما فیشن ورکړو لاندې ورپسې تاسو کتی شئ نور دا چې کوم دا کیورډ دی صحیح شو اوس کیورډ څه ته وایي هغې باندې هم خبرې کوو خو بهرحال تاسو ته دونه پته وشوه چې لکه دا فیشن باره کې هم ډېر پاپولر دی او ډېر مشهور دی دا چلیږي صحیح شو جي بیوټي ټپس اوس تاسو کتلي نو بیوټي ټپس هم دلته زه ښیم خیر دی تاسو ته به اندازه وشي بیوټي ټپس نو څونه د ښکلیوالي دپاره ټپس ورکول دي هغه تاسو د هغې دپاره ریسرچ کولی شئ یو ویډیو کتی شئ هغه ویډیو چې تاسو ته مطمئن یې هغه شانته کې بیا د هغې باندې ویډیو جوړول او خلکو ته ښول خو ریل کار پیک نه ریل کار ډوک پوک نه ځکه چې د ډوک پوک سره ته د چا ستا چینل څوک نه راځي ته پته ولري چې دا ډوک پوک ته نو بیا دې نه ځي ریل کار په دې کې چې کوم دی ریل چینل ته یو چینل فالو کا د هغې باره کې چې دی ډېر زیات ویوز په دې باندې راځي ډېر زیات کتونکي دې لپاره راځي مختلف قسم مسلې خلکو ته نو هغه کوي صحیح شو جي ورپسې بیا ویلاګ څه شي دی اوس ویلاګ کو تاسو کتلي نن سبا هلکان ټول چکر ولځي نو په لاره به یې ځان ریکارډینګ کوي کیمره به یې کړي او هغه به څه کوي ریکارډینګ به کوي چې یو ځګي ته ورځي څه خوري نو هغې باره کې وایي چې دا د ځګي پلانکې روټۍ د ځګي روټۍ ښه ده د هوټل ښه دی یا یو علاقه د هغې ته لاړ چې د هغې ښایست دی نو هغې باره کې به دې ویډیو ریکارډ کوي او خلکو ته به یې ورکوي په هغې کې به دې داسې خبرې کوي چې مطلب خلک هغه ګوري لکه مطلب ته به داسې نه وایې چې ځان بورینګ خبرې به نه کوې فني به هم کې چې ته دا خلک بیزې ساتې چې خلک ستا
سره اټریکټیو وي ستا ویډیو کې صحیح چې خلک یې ګوري داسې نه ده چې تا ویډیو لاړه ریکارډینګ دغو خبره ختمه نه ته به داسې خبرې کې داسې قسمه انداز سره به خبرې کې چې خلک هغې کې فني وي یا سیریس څه خبرې خو چې هغه اټریکټیو وي چې هغې باره کې د هغې علاقې باره کې چې خلک هغې باندې انټرسټ واخلي هغې ته پته وي چې واقعي دا سیز د دې لپاره دغه شانته په ویلاګ باندې مختلف قسمه چینلې دي یو بل فني اوس فني چې دی دا د ټول نه سیوا چلیږي اوس فني چې دی د ټول نه سیوا دا هم چلیږي فني هم خلک خوښوي فني اوس مختلف قسمه مونږ اکثر ګورو ټیک ټاک ویډیوګانې نه چلیږي په یوټیوب باندې کو ته لس ویډیوګانې ټیک ټاک راوالی په یوټیوب اپلوډ کې نه چلیږي بلاک کیږي او بلاک کیږي نه ایډسنس پیته نه کولاږي بار خلک ایډسنس څه دي د خبرې کو خو دغه څیزونه نه خپل ته په اردو کې خبرې خلکو له اردو کې خبرې نه ورځو نه هغوی فني غوندې خبرې کوي لکه اردو وایي ورځي نه یا خپل ملګرتیا چې کوم ملګري ناست دي او فني قسمه خبرې کوي خلک مشغول کړي دغه شانته کې یا په موبایل باندې خبرې کوي مزاحیه انداز کې خپل داسې اوس زیات تر چې کوم دی واینس جوړېږي زیات ملګري نن سبا پښتنو ته خدای پاک زما مخکې کوي نه واینس چې د چا یې ولیدل پس چې کوم څیز چلیږي په هغې پسې رواني نو دا مې دا ټاپیکونه ځکه لږ مختلف راواغسته چې تاسو ته نور هم انداز وشي چې په دنیا کې نور هم څه څیزونه شته دي او خلک دې باندې هم کارونه کوي او ډېر مشهورې چینلې دي او ډېر زیات په چې کوم دی په دې باندې انشاءالله تعالی تاسو کامیابي میلاویږي او زه به هم کوشش کوم که تاسو مسله به زه بیا حل کوم نو میلاویږي په بله ویډیو کې د الله په امان